د خوخایو ډیوې بلې د مکې تیارې شوې غلې چې دنیا ته محمد راغی قربان مرحبا مرحبا چې دنیا ته محمد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیز افغان سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنه لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې یو کس وایي زموږ ټوله دنیا حرامه ده، نو په دې حرامو باندې د بسم الله ویل څنګه دي؟ که زموږ خوراک دی هغه د حرامو نه دی، که زموږ څښاک دی هغه د حرامو نه دی، نو کله چې موږ خوراک کوو یا څښاک کوو په دې باندې موږ بسم الله وایو، نو په حرامو باندې بسم الله ویل څنګه دي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې د داسې خلکو سره امامت کول څنګه دي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم خلاصة الفتاوا په 4 جلد کې په 389 صفحه کې لیکي که یو سړی شراب څکي او د شرابو د څکلو په وخت کې بسم الله ووایي، دا سړی کافر شو. همدارنګه یو سړی الله رب العزت دې موږ ترې وساتي زنا کوي او د زنا په وخت کې د بسم الله وویلي، دا سړی کافر شو. رجل يشرب الخمر وقال بسم الله او قال عند الزنا يكفر. شراب حرام دی د اسلام په مقدس دین کې. زنا بی حیايي ده، فحشا ده، د اسلام په مقدس دین کې ناروا عمل دی. نو که څوک د شراب څکلو په وخت کې یا د زنا په وخت کې بسم الله ووایي، د الله نوم یاد کړي، دا سړی کافر شه، د اسلام له دایرې نه ووت. اوس چې د دې نه وروسته بیا مسلمانېږي، که میرمن ولري هغې سره به بیا تجدید د نکاح کوي. همدارنګه بزازیه په هامش د هندیې په 6 جلد کې په 309 صفحه کې لیکي یو سړي شراب وڅکل او بسم الله ویلي او قال ذلك عند الزنا او یا دا بسم الله د زنا په وخت کې ویلي، نو دا سړی کافر شه، د اسلام له دایرې نه ووت. او که دا میرمن ولري هغه علاقه او ارتباط د نکاح چې د دې دواړو ترمنځ دی هغه هم ختم شو، ځکه چې په نکاح کې اسلام د زوجینو شرط دی چې دواړه زوجین به مسلمان وي. او په دې خبرې سره خو خاوند کافر شه، نو د کافر او د مسلمانې ترمنځ خو نکاح نه کیږي. که بیا مسلمانېږي، کلمه وایي، توبه وباسي، نو تجدید د نکاح به کوي، د سر نه به بیا نکاح تړي. همدارنګه هندیه په 2 جلد کې په 283 صفحه کې لیکي من اکل طعاما حراما وقال عند الاکل بسم الله. که چا خوراک وکړ او دا خوراک حرام و او د خوراک په وخت کې د بسم الله وویلي، نو د امام مشتملی رحمه الله نه حکایت شوی او د هغه قول علماو را نقل کړی چې په دې خبرې سره دا سړی کافر شو. نو افغان صاحب، که یو څوک یو خوراک کوي یا څښاک کوي او دا په دې باندې پوهیږي چې دا کم شی زه خورم دا حرام دی، نو که په دې باندې دا بسم الله ووایي، د خلاصة الفتاوا د بزازي او د هندیې عبارتونه تاسو واورېدل چې په دې کار سره دا سړی کافر کیږي. او پاتې شوه دا خبره چې دې خلکو سره امامت څنګه دی. یوه مسئله د امامت ده او بله مسئله د دې خلکو د طعام او د څښاک نه خوراک او څښاک دی.
که تاسو 100% پوهیږئ چې د دوی ډوډۍ حرامه ده، د دوی دنیا حرامه ده او ټوله حرامه ده، نو تاسو ته د اسلام مقدس دین اجازت نه ورکوي چې د داسې کورنۍ نه یا د داسې سړي خوراک او څښاک تاسې وکړئ یا وخورئ. خو که تاسو امامت ورته کوئ په دې نیت باندې چې زه د الله رب العزت کلام ورته بیان کړم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات ورته بیان کړم، په هغو حرامو فحشاو سود باندې چې دوی اخته دي د دې نه منع کړم، کوم مشکل نشته. خو خوراک د دې خلکو نه ته نشي کولی چې ته پوهیږې په دې باندې چې د دوی آمدني حرامه ده، د دوی دنیا حرامه ده او د دوی ډوډۍ حرامه ده. عبادت کوه پس په قرآن کې ستا په نوم رب یو صورت تر کړي ګرانې خوري او مسلمان خوري رب اهمیت تر کړي.